طلا یا زر د ښځو د سینګار تر ټولو اهمه وسیله. افغاني خو جوړېږي ټول د همدې ځای دي خو هسې ډیزاین سینګاپوري افغاني که نه الحمدلله څه چې ګورې دا ټول همدلته جوړېږي او زموږ د خپل وطن څخه. که تاسو یو کال مخکې لاړ شئ د سرو زرو نرخونه وګورئ اوس وګورئ نو تقریبا 40 سلنه په ریټونو کې نرخونو کې فرق راغلی، سره زر زیات شوي، قیمتونه یې لوړ شوي. دا به راځي تقریبا 1,10,000 پورې راځي. د بعضې ټیکې مونږ سره راځي چې هغه افغاني ټیکو باندې یادېږي او زیاتره خارجي خلک یې خوښوي. خارج کې چې کوم افغانان زموږ اوسېږي هغه ډیزاینونه هغه خلک خوښوي. دا په دې حساب باندې هغه لږ د دې نه د هغې جوړښت اسانه دی کاریګر ته، دا لږ سخت دی. نو په دې خاطر باندې هغه یو څه روپۍ ارزانه مونږ ته تمامېږي، دا مونږ ته ګران تمامېږي. سپک وزن دي، دا لږ کم وزن کې جوړ شوي دي. مونږ فرمایشتي دا جوړ کړي لږ کم وزن راځي. فعلا د دې ګلانو دا خرید د فروش زیات دی، خلک یې ډېر خوښوي. ګل هم نوی دی او صاف یې ښایسته جوړ شوی. کوم چې بهر میشتي افغانان دي هغه هم د هغوی نه موږ یو ځانګړې مننه هم په دې کوو چې مطلب مزدوریان یې هلته کوي او سرمایه ګزاري یا سره زر دلته اخلي. دا د دوی یو احسان هم دی، موږ یې منو. او هیبت صاحب دا د سینګاپور مسله په زرو کې ولې ډېره ده؟ هلته د زرو تولید ډېر دی که نه خلک زرو ته ډېر اولویت ورکوي؟ سلامونه درنو هیوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص ستاسې په خدمت کې. طلا یا زر د ښځو د سینګار تر ټولو اهمه وسیله او زرګر د همدې توکو د پلور تر ټولو ښکلی ادرس. نن زرګرانو ته ځو او له دوی سره به په زرو خبرې اترې لرو. تاسو د هیواد افغانستان لیدونکي یاستئ او زموږ خپرونه تر وروستیو در سره تعقیبوئ. سید رحیم کاکړ یم او په کیمره کې را سره اصلالدین صافی ملګرتیا کوي. خدای مو ښه لره. جلال آباد ښار ته راغلي یو او په جلال آباد ښار کې بیا فضل مارکیټ ته راغلي یو. راځئ خپرونه را سره تعقیب کړئ. لیدونکو تاسو لا هم زموږ سره یاستئ او ویډیو تعقیبوئ. نن زرو ته راغلي او په زرو غږیږو. نو نن مو تر ډېره مجلس له زرګرانو سره دی او زرګران چې دي د دې ټولنې ډېر ښکلي او ښه خلک دي او د دې تر څنګ تر ټولو مهمه مسله دا ده چې موږ شاعرانو ته ډېر ارزښت لري ځکه د شعر توري مو تر ډېره پر دوی رنګین وي. دلته بل یو بل تن سره وغږیږو. ستړی مه شئ. مننه ژوندی اوسې. ښې وروره په خیر یې؟ ډېره مننه. څنګه ژوند؟ الحمدلله شکر د خدای. لیدونکي د وینې ځان ورته معرفي کوي. زما نوم خو احمد شکیب دی او د کابل ولایت یم او فعلا په ننګرهار ښار کې زرګرۍ دوکان لرو. شکیب جان تخلص؟ احمد شکیب عزیزي. عزیز صاحب څنګه یې؟ الحمدلله. زر څنګه دی؟ زر بس ښه دي، کله جیږي کله ټیټې، بس نرخونه دي جیږ او ټیټ کېږي وروره. پلورل کېږي؟ الحمدلله بس څه چې قسمت یې هغه زموږ رسېږي او الحمدلله ښه د بازار. دغه د ځینو زرګرو په وینا چې اوس چې ډېره ګرمي هم د پلور لږ څه شوی د دې تر څنګ چې ډېره یخني هم وي ځکه په دې دوو سیزنونو کې ودونه لږ کم وي که نه په ډېره یخني او په ډېره ګرمي کې بیا چې د ودونو سیزن لږ ښه شي نو د زرو پلور هم ښه وي. بلکل همداسې ده ځکه چې ډېره ګرمي خلک زړه نه ښه کوي، نه ودونه او دا شیان پروګرامونه دومره نه وي او زمونږ دا کار داسې دې پورې تړلی دی چې پروګرامونه ودونه دا شیان بیا زموږ خرید ډېرې فروش ډېرې زموږ. کوم ډول زر پلورې؟ دلته خو عام ډیزاینونه سینګاپوري او عربي ډیزاینونه ډېر خرڅېږي. افغاني لري؟ افغاني خو جوړېږي ټول د همدې ځای دي
خاصه ډیزاین سنگاپوري افغاني کنه الحمدلله څه چې ګوري دا ټول همدلته جوړیږي او ته موږ د خپل وطن ساخت دی نه هغه خو صحیح دی یعنی افغاني ډیزاین هم لري پکې افغاني ډیزاین راځي د بعضې ټکي مو سره راځي چې هغه افغاني ټکو باندې یادېږي او زیاتره خارجي خلک یې خوښوي خارج کې چې کوم افغانان زموږ اوسېږي هغه ډیزاینونه هغه خلک خوښوي اول دا چې مهمه ده دغه پوښتنه باید وکړم د ګوتمۍ پلور زیات دی او که د غاړکیو نو د ګوتمۍ پلور به زیات وي ځکه چې ګوتمۍ داسې هغه دی چې قیمتونه یې لکه کم دي د لاکیټو په نسبت باندې خلک یې زیاتره ګوتمۍ زیات وي یعنی هر کس زړه ښه کوي ورته لکه کوي ځکه چې سرمایه هم پرې لږه بندېږي او هغه یې ښه ده په دې حساب قیمت که د افغاني یو ډیزاین راواخلې اول به په هغه خبرې وکړو که د افغاني ډیزاین در سره وي بیا به له هغې وروسته سنګاپوري ترڅنګ عربي دې ټولو ډیزاینونو ته ورسو افغاني ډیزاین باندې تر اوسه نه یې غږېدلي تر ټولو اهمه مهمه دا ده چې په افغاني مو غږېږو صحیح دی انشاءالله د افغاني ټیکر اخلي یا افغاني ډیزاین افغاني ته موږ ځکه اولویت ورکوو چې خپل هیواد خپل کلتور نو په دې شیانو کې دې ته اولویت ښه دی دا به غوږوالي وي نه ټیکه ده ټیکه ټیکه ورته خلک وایي دا کوم ځای کې لګول کېږي دا د دلته راځي دا زنانه او دیزي ته راځي دغه ځای زموږ زیاتره خارجي هغه ډېر خوښي افغانان دلته مخکې ډېر رواج خو اوس د کوم افغانان چې خارج کې دي هغوی زیاتره دا شیان خوښوي او دا وای افغاني ده دا راته وایي چې د دې قیمت څومره دی افغاني جالبه خو دا ده وای دلته یې ټونګي او یا دلته یې وهي دا 90,000 روپۍ راځي 90,000 افغانۍ افغانۍ راځي دا قیمت دا کې کوم زر کارول شوی دا 13,000 کې جوړه ده ورو د سره زر دي او ټول سره زر دي ښه سپین زر هم لري سپین زر نه یوازې موږ دلته د سرو کار کوو سپینو نه نه د سپینو نه کوو سپین زر هم ښه زر دی مقصد یو مو سرو ته اړولې خو موږ دلته چې یو هغه باندې فلم فوکس دی که نه دواړو ته رسېدګي کېږي او لیدونکو زما لپاره جالبه دا ده چې په پوزه مې البته په اصطلاح باندې زر لیدلي وه په غوږ غوږوالو غاړکۍ او دلته زر وهل دا ډېره جالبه ده خو بس نوښتونه دي په هر څه کې نوښت رامنځته کېږي نوښت د ژوند چې دی دا اصول دی د ژوند اړتیا هم نوښت ده نو ډېره مننه دغه چارګل موږ ورته وایو په اصطلاح تاسو هم شاید د اړوند میخک دا هم لرئ که نه شته دی مثلا شته ته لږ میخکونه راواخله چارګل راواخله چې په د چارګل خبرې اترې ولرو چارګل هم ډېر مهم دی مقصد نو چارګل ښه لږ چارګلونه د دې قیمتونه بیا څومره دي دې قیمتونه 2,000 4,000 6,000 10,000 بس مختلف قیمتونه لري دې ته لږ د عباره کو دسي په اصطلاح باندې چې لیدونکي ښه را سره وویني دا چارګلونه دي او ټول سره زر دي ټول سره زر دي د دې قیمتونه که داسې برابر د یو راته ووایه که لږ سخته به وي درته نو تقریبا دا غټې چې کوم ګورې دا 15,000 او 6,000 په 7,000 پورې دا قیمتونه راځي او دا چې بیا ګورې 4,000 3,000 2,000 2,500 دغه پورې قیمتونه راځي افغانۍ باندې قیمتونه راځي نو دا د میخکو اړوند به مو شاید جوابونه ترلاسه کړي وي میخک او د دې ترڅنګ هغه فرعي چې استعمالیږي د ویښتانو لپاره نوم نشم ورته اخیستلی د ویښتانو وسیله څه شی جمبور د جمبور اړوند مو معلومات ترلاسه کړه اوس به د غاړکیو ته راسو او د غاړکیو ډیزاینو اړوند به وغږیږو ځینې ورته لاکټ وایي که نه لاکټ یا غاړکۍ بالکل غاړکۍ میلونه ماته ښه امیل ډېر ښه دی دا فکر کوم سنگاپوري ډیزاین دی سنگاپوري ساختونه دي وروره سنگاپوري ساختونه دي وروره دا یوازې غاړکۍ ده او که د دې ترڅنګ دا والی سره دا دی والی هم د دې بیا خپل والی راځي دا کوم هغه ګورې خپل ډیزاین والی هم د دې سره بیا راځي وروره عام والی او عام غاړکۍ عام والی هم غاړکۍ راځي وروره د دې قیمت بیا څومره وي دې قیمت 1,500 افغانۍ 1,15,500 افغانۍ سنگاپوري دی ښه ډېر ښه دا به ډېر لیدونکي هم خوښوي البته ډېر هیوادوال مشتریان هم دا ډیزاینونه ډېر خوښوي ځکه چې اوس دا ښاري خلک زیاتره ټول دا هغه خوښوي ښاري او کلیوالي بیا کلیوالي بیا زیاتره زموږ دا ډیزاینونه خوښوي دې وزنونه کم راځي خو ساخت چې دی غټ دی په دې حساب بیا قیمته دا دی که دا دی
دا 100 روپۍ جیګ راځي ځکه چې دې دا کوم مصرف چې دی هغه ماشین لږ قیمت راځي په هغې خاطر 100 روپۍ جیګ راځي ګرام او دا به چې دي کلیوالي خو دا کلیوالي خلک او زیات تا ته بیا کوم رنګ خوند درکوي دا که دا ولا ډیزاینونه پرې دې ښه راځي ځکه چې نوې ساختونه او ډیزاینونه دې کې زیات راځي او ښه ښکاري که نه بالکل ډېر عالي او ښکلي ډیزاینونه دي هیوادوالو ډېر خوندور او دا کته بیا څه رقم دی دې حساب دا همداسې دا مالی ورته وي دې ډیزاینو ته موږ مالی وایو که نه دا داسې ډیزاینونه لکه کور کې په غاړه کې یا کار کې هر څه کې د دایمي په غاړه ورور دا هم سوچه زر دی دا هم سوچه زر د دې قیمتونه څومره دي دې قیمتونه 1,90,000 80,000 دې پورې دې قیمتونه راځي ښه دې قیمتونه 1,90,000 یا 80,000 دې پورې قیمتونه نظر هغې ته لږ ارزانه دي هغې ته ارزانه دي بیا په دغه ډیزاینو کې چې کوم سنګاپور ته یاد کړل د دې ترڅنګ عربي دي یاد کړل په دې کې تر ټولو کوم زیات پلورل کېږي کوم ډیزاین یعنې په دې کې کومه غاړه کې ډېره پلورل کېږي دې کې نوی ډیزاین چې دی اوس موږ سره دا ګل راغلی او دغه ګلان لږ زیات راغلي او فعلا د دې ګلانو دا خرید د فروش زیات دی خلک یې ډېر خوښوي ګل هم نوی دی او ساخت یې ښایسته جوړ شوی دی دا چې ګل هم نوی دی او ساخت هم نوی دی قیمت هم نوی دی که همغه زړه مسله ده نه قیمت یې همغه یو شی حساب ښه یو قیمت کې فرق نه راځي قیمت چې هسه هغه عام زر دي دې قیمتونه هماغه ګرام په حساب دا فرق نه راوړي ګرام یې په څو دی ګرام نن سبا 2,000 روپۍ دی 2,000 او دا څو ګرامه راځي دا 2.50 نیم ګرامه ده ورور هغه 2.50 نیم ګرامه دې کې بیا موږ مختلف سایزونه لري دا 2.50 نیم ګرامه ده د 8.10 ګرامه ده دا 8.10 ګرامه ده دې سره انته 15 ګرامه پورې سره شته دغه د ګرامو مسله چې تا یاد کړه 2.50 8.10 دې ته مثلا 9 ګرامه کې بیا دا نور شیان دي مثلا ګوتمې متمې په دې کې تر ټولو عادي ګرام کوم ګرام ډیر اخیستل کېږي یعنې هغه متوسط ایوریج کوم دی 28 22 په کوم کې زیات اخیستل کېږي دلته هم تقریبا دا 850 ګرامو پورې خلک زیات خوښوي دا څنګه دا هغه هم داسې دی چې دلته د مهر او دا شیان هم دومره پورې خلک دي که نه دا 15 تولې او 4 تولې دي پورې زیات خلک اخلي یعنې که زموږ مینوال درته راشي یا زموږ لیدونکی هغه ته بیا ته مراعات کوې انشاءالله ولې نه ستاسو د کوم خپرونه چې د دې هغه نوم دې موږ ته واخلي انشاءالله هغې سره به ځانګړی تخفیف او هغه مراد په دې هغې انشاءالله تاسو د هیواد افغانستان لیدونکي هستئ او که دلته راتلی هم زموږ له ادرسه تاسو ته به پوره تخفیف وي نو ډیره مننه دغه فکر کوم غاړې دي که نه دا ټیکې دي ټیکې راځي او دا بیا نتکۍ راځي دا پوزې ته راځي نتکۍ او ټیکې چې دی بیا دلته اچول کېږي ښه ټیکې دا ډېر مهم شی دی دا چې دا بیا دا سلسله راځي دا هم کارېږي سلسله دی دا چېرته ته اچول کېږي دا دیزي ته راځي د زنانو دلته یې اچوي دلته یې اچوي او بیا داسې راسوړند وي دیزي ته راځي تندي ته راځي هغه د خال ځای نیولی د خال ځای نیولی بالکل د دې قیمتونه بیا څومره دي دا قیمتونه 20,000 15,000 10,000 دې پورې دې قیمتونه دا کوم ډیزاین دی دا عربي ساختونه دي عربي ساخت او د دې ترڅنګ ده نتکۍ ورته یا پیزوان ورته موږ وایو نتکۍ یا پیزوان ورته دا بیا پوزې ته راځي دې ځای کې په هغه کې پوزې ته راځي پیزوان قیمتونه بیا څومره دي هغه هم دا 8,000 او 20,000 او 15,000 دې پورې قیمتونه دي پیزوان د پیزوان لفظ مې ډېر په شعر کې اورېدلی دی او د نتکیو غاړکیو دینو نه دا پیزوان ته ډېر اولویت په شاعرۍ کې ورکول کېږي دا ولې بس دا بیله ښکلا لري هغه پیزوان چې دی که نه مراسمو کې واچوي دی یو بیله ښکلا و هغې کې انسان ته یې ور په برخه یعنې نظر دې نور ته د دې د ښکلا ننداره ډېره خوندوره ډېره خوند کوي ځکه چې دا په کوم انداز اچول کېږي هغه بیل خوند لري که نه په دې باندې داسې یو زنځیر راکش وي فکر کوم تر دې ځایه هغه چې په مخ باندې دا جوړی هغه بیل خوند لري که نه په دې حساب ځینې نندارې ډېرې ښکلې وي واقعا دا موضوع په دې کې شاعران هم دي ملامت ځینې نندارې یا ځینې ډیزاینونه ډېر عالي وي او ډېر ښه ښکاري د همدې لپاره دوی اولویت هم ورکوي او ډېر یادوي پیزوان ښه د دې ترڅنګ لږ مخکې راشئ یو څو ډیزاینو کې به دغه افغاني ډیزاینو کې به هم وغږېږو په اصطلاح باندې افغاني نه په افغانستان کې جوړیږي دا عربي دي که نه عربي ساختونه دي عربي ساختونه دي خو تر ډېره دغه کلیوالي یا په اصطلاح باندې ولسي خلک یې ډېر استعمالوي که نه فولکلوریک ښه د دې قیمتونه بیا څومره دي دې قیمتونه د دې علاقې قیمت چې دی
15,000 افغان 15,000 افغان د دې قیمت راځي شپه دا په حساب د شي چې $10 راغلی $10 خدا خو 9.300 ګرام 9.300 ملي 9 ګرام او 300 ملي وزن یې دی ډېر ښه او د دې ترڅنګ د پاس دا بیا من کویټي ساختونه ورته وایي چې دی بیا قیمتونه وزنونه زیات راځي خو حجم کم دی یا ساختونه وړوکي جوړ شي خو وزن دا بیا تقریبا 2 تولې او 2.5 تولې کې دي دا قیمتونه 1.5 لک 1,80,000 پورې دا راځي والو سره د دغو او د دې پاس دغه ټکي دغه بیا تقریبا دا 4 تولو کې او 3.5 تولو کې 4 تولو کې دغه لاکېټونه دي تقریبا دا څنګه 3 دی او دا 2 دی سره د دې ټکي له غټ هم ده خو دا ساختونه فرق کوي بعضې ګلان ساختونه فرق کوي په دې حساب باندې اوس دا هم تقریبا دا 4.5 تولې د هغې دواړو نه د دې وزن زیات دی خو هغه په حساب باندې که نه کیفیت یې فرق کوي ډیزاین فرق کوي د کیفیت له اړخه بیا هغه په بره دی هغه پرې لږ جګ راځي په دې حساب دغه د چارګل اړوند را سره وغږېدې د دې اړوند مو خبرې وکړې یو څه چې پاتې دی غوږوالۍ دي په هغه به خبرې لږ څه وکړو بیا به له هغې وروسته سره خپرونه م راټولوو او تر نورو دوکاندارانو به ځو غوږوالۍ هم په سینګار کې د ښځو په سینګار کې تر ټولو زیات اولویت غوږوالیو ته ورکول کېږي او دا ډېره زیاته مهمه ده ښه غوږوالۍ کومې دي دې ته تاسو کوم نوم اخئ دې ته والی وایي او فارسي کې ورته ګوشواره یا د فارسي ګوشواره والی والی هم ډېر مهم والی په څو دي قیمتونه والی قیمتونه مختلف راځي 14,000 نه نیولې تقریبا بیا چې ځي 50,000 1 لک پورې هغه چې څومره قیمت یوه قیمتي والی مو کتلی وای او د دې ترڅنګ یوه مو داسې ارزانه لیدونکو ته ښودلې وای نو ډېره بهتره به راشي یو د ساختونه راځي دا ماشیني یا سنګاپوري کویټي ساختونه چې موږ ورته وایو هغه دا راځي بیا دا عربي ساختونه راځي وروره مثلا عربي سنګاپوري قیمت دی که عربي قیمت یو هغه دی خو ما وزن فرق دی وروره دی چې د سنګاپوري ساختونه یې وړوکي دي خو وزن یې جګ دی او د عربي ساختونه غټ دي او هغه وزن یې کم دی په دې حساب باندې ډېره مننه ښه یو دانه دې راکاږلی وای ښه د دې لپاره چې لیدونکي ښه وپوهېږي او ښه یې وویني تر ټولو مهم همدا ده ښه لیدونکو دغه دي غوږوالې یا په اصطلاح ځینې والی ورته وایي او دا کوم ډیزاین دی دا عربي ساختونه راځي ښه داسې اټکلکي ووایه د دې قیمت تر څو پورې دی د دې قیمت تقریبا دا 15,000 پورې راځي 15,000 پورې په دې کې تر ټولو قیمت کوم یو دی دې کې قیمت تقریبا دا راځي چې دا 15,000 شاوخوا پورې دا راځي 15,000 او ارزانه بیا هغه ډیزاینونه راځي 14,000 پورې راځي او په دې کې تقریبا دا ارزانه دي ته 15,000 پورې دا راځي 15,000 پورې ښه لیدونکو د دې قیمت تقریبا 15,000 افغانۍ دی هغه ارزانه چې په دې کاپ کې موږ تاسې ولیده او دغلته مو په دغه ډیزاینو کې ته وښودله او تر ټولو قیمت فکر کوم همدا دی که نه ښه دا بل ډیزاین دا تقریبا د 15,000 پورې دي ښه دا تر 15,000 قیمتونه لري نو که لیواله یاست ورته راشئ او ویې د ځان لپاره او د دوی په وینا زر ډېر زر قیمته کېږي بهترینه سرمایه ده دا نغدي پیسې دي مثلا عموما د طلا نرخونه جګېږي ډېر کم فیصدي باندې د طلا نرخونه کمیږي او زیاتره امکان دی چې طلا قیمته شي لکه ته 1.5 کال مخکې چا اخیستې هغه نیم په نیمه ګټه کوي اوس که چا توله په 40,000 اخیستې اوس 80,000 توله ده هغه چا خبره سرمایه یو په ډبله کېږي او بل داسې دی چې هغه پیسې هغه سرمایه د محفوظه پاتې کېږي دومره ځای نه نیسي او هغه کېږي مننه ژوندی اوسئ کور آباد چې تاسو د طلا یا د زرو اړوند را سره یاستئ او موږ تعقیبوئ تر نورو ځایونو زو تاسو را سره پاتې شئ
راځئ لیدونکو سلامونه ستړي مه شئ. سلام خیر علی خراغلاس ډېره مننه. ښه یاست؟ الحمدلله د الله احسان د زموږ لیدونکو ته خو ځان ور معرفي کوئ. نوم اشرفان همت دی یو تن سره زر پلورونکی په ننګرهار ولایت کې زرګر زرګر ولایت. همت صاحب څنګه یې؟ الحمدلله د الله احسان وخت تېري څنګه ده؟ بیخي د الله احسان دی بیخي شکر دی. دغه د ګرمۍ سره د زرو پلور څنګه دی؟ کم شوی که زیات شوی؟ نه ګرمۍ طبعا ښه ټیک ته اشاره وکړه موسم تاثیر کوي ځکه دلته چې هوا کله یا ډېره سړی یا تودی نو هغه ودونه چې کوم دي هغه ورسره دلته خلک نه کوي که نه نو زمونږ د کم زر چې دي نو اکثریت هغه ودونو پورې تعلق په دی لري چې نن سبا چې هرې جنۍ پسې تاسو خاصګاري لاړ شئ نو اول شرط دی چې سره زر به یې لس سول یا به پنځه یا به شل یا به دوه لومړنی شرط دی نو طبعا هغه کله چې ودونه نه نو زمونږ سودا مسلک کمزوري. همت صاحب دا یوازې د ضد له اړخه همدا ټاکي که نه دا د دوی یو رسم و رواج دی؟ نه که په یو اړخ ورته وګورې دا یو ښه رواج دی که نور شیانو ته د پاټې کې د فایټې کې کېدي لکه هغه اسراف چې لکه مثلا په دې ودونو کې که تاسو وګورئ هوټلونو کې ډېرې خرچې کېږي یا نور رسم رواجونه دي چې هغه پاینده کې د واده والا ته یا د شاو والا ته ځکه دا نن سبا خو په افغانستان کې یو طرفه مصرف کېږي هر څه د هلک والا باندې نو که تاسو دې ته وګورئ سره زر هغه دي چې دا په دې یو حساب باندې دوی سرمایه ده که تاسو یو کال مخکې لاړ شئ د سرو زرو نرخونه وګورئ اوس وګورئ نو تقریبا 40 سلنه په ریټونو کې نرخونو کې فرق راغلی سره زر زیات شوي قیمتونه یې لوړ شوي که یو چا مخکې 3 لکه افغانۍ بندي کړي نو اوس ورته 15 لکه افغانۍ کوي نو سره زر چې دی یو رقم سپورټ ورکوي د ودونو والا ته چا مثلا چا چې زر اخیستی که نه د هغوی دپاره ډېر ښه دي یعنې بره تللي دي قیمتونه بلکل بره تللي دلته به یې له ځینو غاړو راپیل کړو په دې به خبرې اترې ولرو د زرو اړوند زه ډېر نه پوهېږم ولې دوی چې کوم مسلک دی دوی ښه پوهېږي او د دې اړوند به پوښتنې ورنه وکړو. همت صاحب دلته تر ټولو زیات کوم زر پلورل کېږي؟ دلته خو اکثریت پلورل کېږي یو خو زمونږ د مشتریان چې دي اکثریت د لرو پرتو ولسوالیو نه راځي هغوی بیا یو قسم ډیزاینونه لري کوم چې ښارمیشتي دي هغه نور ډیزاینونه لري کوم چې بهرمیشتي افغانان دي هغه هم د هغوی نه موږ یو ځانګړې مننه هم په دې کوو چې مطلب مزدوریان یې هلته کوي او سرمایه ګزاري یا سره زر دلته اخلي دا د دوی یو احسان هم دی موږ یې منو نو د هغوی مختلف ډیزاینونه دي دلته چې کوم دلته په خپله په افغانستان کې ښارمیشتي دي هغوی بیل ډیزاینونه استعمالوي کوم چې هغه اطرافي خلک دي هغه بیل ډیزاینونه استعمالوي. ډېره مننه. کوم زنګ زر البته ځینې ورته سنګاپوري وایي عربي وایي همداسې ځینو نورو د زرو نومونه مې م اورېدلي دي تر ډېرو زیات پلور کوم زر لري؟ دا زر چې دي دا په خپله په عیارونو باندې مثلا 18 عیار شو 21 شو 22 کریټه شو که نه بیا دا تا چې کوم ډیزاینونه یاد کړل دا لکه ډیزاین دی اوس الحمدلله زمونږ خپل دلته خپل تولید دی په افغانستان کې که تاسو دا کوم نومونه یاد کړ دا ټول هم دلته جوړیږي او دا د افتخار خبره چې دلته جوړیږي نورو هیوادونو هم ته ځي لکه ګاونډي هیواد پاکستان ته هم زموږ ډیزاینونه ځي همداسې تاجکستان ازبکستان که نه نو دلته ماشاءالله ماشینریانې کاریګران افغانان خو ماشاءالله په هر څه کې ځانګړي دي. بلکل ډېره مننه. دا کومه غاړه ده؟ دا 18 عیار غاړه ده دې ته موږ سنګاپوري ډیزاین 18 عیار غاړه جوړه شوې په همدې ګران او په خپل هیواد افغانستان دې کې ټول زر استعمال شوي؟ ټول زر استعمال شوي 18 عیار سره زر کومه خښته چې دا هغه د 40 نه عبارت دی بیا دې سره سپین زر او مس دا ورسره ګډېږي ځکه 40 چې ډېر نرم یې هغې نه چې نه جوړېږي. د دې بیا قیمت څومره دی؟ دا خو 14 ګرامه 300 ملي دی موږ چې دا مشتریانو ته هم لږ اسانه شي موږ ته هم اسانه شي ځکه چې مشتریان نشي تاسو اوس هم ګورئ چې 2-3 ډلې مشتریان موږ ته ناست دي ستاسو مرکې د خاطره موږ هغوی ته ویل چې تاسو لږ انتظار وکړئ نو بیا دا چې یو څوک کې د قیمت پوښتنه وکړي موږ کالکولیټر راوالو نن ورځې 1 ګرام 18 عیار چې دي په 2000 افغانۍ دي نو دا 14 ګرامه دي که ته ما ته کالکولیټر کا زه به یې تا ته کوم 14 20 2000 نو دا 3.5 افغانۍ راځي. ډېر ښه. او د دې ترڅنګ دا بیا کوم دي؟
دا د پاندې ډیزاین کې بیا غل غټ دی غټ دی سترګې. هغه 20 ګرام دی بل 20 دا بل کته چې دی 14 ګرامه دی او دا چې کوم دی دا 22 چې ګرامه. برازي هغه نور 40 ګرام او 100 ګرام مختلف وزنونه دي سره کنه. دغه د همت صاحب د تولې اړوند ته خبره وکړه. توله څو ګرامه ده؟ یو توله 12 ګرامه 150 ملي ده. یو توله 12 ګرامه او 150 ملي. دلته رواج تر ډیره بریده پورې څو تولې دی په ښادیو یا په ودونو کې؟ دلته د هر ولسوالۍ مختلف رواجونه دي. مثلا که تاسو دلته مختلف ولسوالۍ دي او بیا دا خو مرکزی ولایت دی د څلورو ولایتونو مشتریان دلته راځي لکه لغمان، کونړ، نورستان خپله د ننګرهار خلک نه. اوس که د کونړ خلک چې دي هغه بیا دونه اوس داسې نه مانه دا مشتریان خفه شي که نه هغوی هم زیات اخلي خو طبعا د هغوی هغه شاو والا باندې لږه صله رحمي زیاته ده دونه نه پازاوي لکه د نورو زیانو خلک چې دي هغوی بیا سره ډېر زیات دي 15 تولې او 20 تولې او 18 تولې نو دغسې حساب. یعنی د کوم ځای خلک لږ څه برحمدي لري؟ د کونړ خلک. د کونړ. زه په خپله زه ترې زیات متاثر یم ځکه چې د هلک والا کوم چې شا والا موږ ته یو شا والا سره دونه ګزاره کوي چې د حد نه وتلی. همت صاحب په ټوله کې دغه مشرقي زون په دې مسایلو کې ښه دی که زموږ بغلان ته راسي زه د بغلان یم بیا نو د هغو رواجونه خدای وساته هغه بیا بیخي سخت رواجونه لري. ښه همت صاحب ډېره مننه دغه سترو غاړکۍ ته به لږ راشو دا لږ غټې دي او په دې به خبرې اترې ولرو بیا به ځو پسې له خیره نورو دوکاندارانو او دوی سره به هم زړه خواله لرو. یو خدای چې همت صاحب شیرین انسان یو ښه غږېږي هغه انسان چې شیرین هم یو تر څنګ فصاحت و بلاغت هم ښه جوړ وي د هغوی سره موږ زړه داسې غواړي چې ښه ورسره وغږېږو او لا ښه وپوهېږو. همت صاحب دا کومه غاړکۍ ده؟ دې ته او زمونږ د زرګرۍ خپله ژبه دې ته موږ ډۍ والا غاړکۍ وایو. مثلا دې ته عربي ډیزاین وایي چې 40 ګرام 200 ملي ده 13 عیار دی. دې ته عربي ډیزاین وایي 40 ګرامه او 200 ملي ده. 200 ملي دا نظره سنګاپوري ته لږ قیمته ده که ارزانه؟ نه د وزن په حساب باندې دا لږه زیاته ده خو په چېرته دا اوس ګرام موږ 6000 خرڅوو دا په 2000 خرڅوو. دا په دې حساب باندې هغه لږ د دې نه د هغې جوړښت اسانه دی کاریګر ته دا لږ سخت دی نو په دې خاطر باندې هغه یو 100 روپۍ ارزانه موږ ته تمامېږي دا موږ ته ګران تمامېږي. ډالر سل افغاني 1 ګرام کې 100 افغانۍ 1 ګرام کې 100 افغانۍ تاسو ته ارزان تمامېږي. یعنې مطلب دا 40 ګرام او 200 ده یعنې د دې قیمت څومره راځي؟ کډوالو د قیمت اړوند ځکه موږ پوښتنه کوو چې اکثره په خارج کې میشتې او د دوی لپاره تر ټولو ښه ځواب دا دی چې د قیمت اړوند هم وپوهېږي. یو یادونه وکړم دا زموږ د سرو زرو ریټ چې دی دا ګوره اوس مخکې به په ورځو یا په هفتو به بدلېده اوس دقیقه کې یو ریټ وي دقیقه کې بل ریټ وي ځکه چې اوس انټرنیټ سره ټوله دنیا وصل کړې ده. انټرنیټ اپلیکیشن دی بس ساعت کې یو $100 جیګ او $100 ټیټ په یو اونس کې که نه نو ریټونه هره لحظه قیمته کېدی هم شي او ارزانه کېدی هم شي. دې قیمت څومره راووت؟ د دې 2,40,000 افغانۍ راغی. 2,40,000 سنګاپوري او د دې ترڅنګ عربي بل کوم ډیزاین شته چې نوی وي؟ دا تاسو بره کمرمن زما کیمرامین بره دغه کیمرا واچوئ نو هغې سره اکثریت سره موږ وزنونه هم لیکلي دي نو بیا که تاسو د هغه بیا کوم ډیزاینونه دي؟ هغه سنګاپوري دی ټول دی او هغه مصري دی دا سنګاپوري دی دا مدرسي دی دا مصري دی دا مصري ډیزاین د دې قیمت بیا څومره دی؟ هغه راځي نو 140 ګرام دی هغه راځي 9,80,000 افغانۍ راځي 9,80,000 مصري ډیزاین دی مصري ډیزاین جوړ شوی هم دی افغانستان کې دی ډیزاین د مصر لکه مثال له خبرې کته یو خیاط ته لاړ شي که نه که زنانه چارکونجه جامې وګنډي پنجابي ورته وایي که ګردې وګنډي افغاني ورته وایي که مثلا یو بل ډیزاین وایي ترکي ډیزاین ورته وایي خو دا صرف ډیزاین دی نور جوړېږي ټول په دې خپل وطن په ډیزاین پورې به هم ډېره تړلې مسله وي ځینې بیا مثلا کوم ډیزاین ډېر خوښوي سنګاپوري د دې ترڅنګ عربي که دا کم چې دی که نه دا سنګاپوري دا خلک ډېر مطلب بخار میشتې او بهر میشتې خلک چې دا خوښوي. او همت صاحب دا د سنګاپور مسله په زرو کې ولې ډېره ده هلته د زرو تولید ډېر دی که نه خلک زرو ته ډېر اولویت ورکوي؟ نه دا ډیزاین هغوی اختراع کړی او نو د نوم یې هم هغوی پورې پاتې شو. دا یو 3 ډیزاینه فکر کوم ډېر مشهوره دي مصري سنګاپوري او د دې ترڅنګ عربي بلې دا 3 ډیزاینه او مدرسي مطلب مدرسي خو اوس لږ مدرسي درانه راځي که نه زموږ خلک اوس لږ دغه شوي دي اقتصادي حساب باندې افغاني ډیزاین نه لري افغاني لرو سره پکې وي خو بدبختانه چې هغه مانه مشتري ویوړلې
افغاني موږ ډېر ښایسته ښایسته ډیزاین دا خو نور ټول هم دلته جوړېږي خو افغاني زمونږ هغه ډېر درانه راځي او ډېر ښایسته راځي اوس ما سر نه چې تا ته ما ښودلی دی بس له بده مرغه به ووایي چې افغاني نشته ورسره خو شاید تاسو هم لیدونکي وي د خپرونې په جریان کې افغاني هم در معرفي کوو د دې تر څنګ دغه د ګوتو مسله بیا څه رقم ده ګوتې هم همدغه لکه څنګه مې چې د هغې یادونه وکړه بس همدا عربي او مدرسي او سنګاپوري او دا مرادارې ډېرې زیاتې وځي دا مرۍ والا که نه دا ګل والا وځي بیا دغه ګوتمې چې دي د دې لږ وزن کم دی دې ته مطلب موږ لیزري وي او سنګاپوري باندې دغه کېږي که نه مطلب په ګوتمیو کې تر ټولو قیمته ګوتمۍ څومره ده ما سره شته تقریبا 2 لکه افغانۍ 2 لکه او ارزانه او ارزانې شته دی 2000 افغانۍ 2000 افغانۍ ارزانه ارزانه او قیمت یې 2 لکه 2 لکه بله دغه د لږ یو 2 دانې راخیستې وای نور به بلخیره بیا مخه ښه وکړو له همت صاحب څخه ځکه په ګوته کې هم باید تاسو ښه معلومات ولرئ په ګوتمیو کې د ګوتمیو اړوند ډېره ستره نه ده ښه ولوېدله نه پوهېږم هلدا به مو کلکه تړلې وي ښه دا باز والا ډیزاین دی دا خو ټول لاس نیسي دا ټول لاس دپاره خلک کلي که نه باز والا ډیزاین دا کوم زر دي کارول شوي 18 زر کارول شوي دا تقریبا 16 ګرامه وزن لري 16 ګرامه وزن او تقریبا 2 لکه افغانۍ قیمت یې کم 2 لکه راځي ډېر ښه ډیزاین کې لږ غټ دي ستر دي او نوره ماشاءالله ډېره ښکلی زر دی او ښکلی رنګ هم لري د دې تر څنګ ښه مننه همت صاحب تاسو نه هم مننه چې راغلئ او موږ ته وخت راکړ او دلته مرکې ته راغلئ کور آباد د همت صاحب خبرې به مو اورېدلې وي دلته په زرو مو خبرې اترې ورسره ودرلودلې نورو دوکانو ته ځو هغوی سره به هم د زرو اړوند خبرې اترې ولرو خو تاسو چېرته مه ځئ او زموږ خپرونه راسره تعقیبوئ ښه لیدونکو راځئ نو له خیره چې یو بل تن دوکاندار سره هم وغږېږو ستړي مه شئ السلام علیکم وروره ښه یې جوړې صحت دې ښه دی مننه لږ دې خوا راسئ څنګه حالات دي بس خیرت دی الله فضل دی قراري ده شکر دی الله دوکانداري څنګه ده شکر دی ښه دی ژوند ښه روان دی شکر دی خیر ګزاره کوي که ښه ده ښه دی انشاءالله موږ نن په زرو غږېږو او د زرو اړوند راغلي او د زرو په باره کې خپرونه جوړو له بنګړیو به یې راپیل ښه دا کوم بنګړي دي دا سنګاپوري دي کړي دي ښه سنګاپوري او چی کړي دي کړي سنګاپوري کړي د دې قیمت څومره دی دا به راځي تقریبا 1,10,000 پورې 1,10,000 افغانۍ پورې ډېر ښه تر 1,10,000 افغانۍ پورې د دې قیمت دی او د دې تر څنګ د دې دا تقریبا 1,80,000 شاوخوا راځي 1,80,000 ډیزاین سنګاپوري دی دا ډیزاین سنګاپوري د سره عربي راځي سره عربي راځي ډېر سپک نه دي سپک وزن دي دا لږ کم وزن کې جوړ شوي دي مونږ فرمایشتي دا جوړ کړي لږ کم وزن راځي دغلته په غوږوالو بنګړیو او د دې تر څنګ په لاقتونو کې او تر څنګ ګوتمې په دې کې کوم ډېر هیوادوال خوښوي سنګاپوري ډیزاینونه خلک دلته ډېر زیات خوښوي او په دې ګوته او د دې تر څنګ البته بنګړیو په دې شیانو کې بیا کوم یو زیات اخیستل کېږي سنګاپوري خلک زیات خوښوي که ګوتمې یا بنګړي هر یو یې سنګاپوري دلته نه خو پوهېږم په ډیزاین کې خدا خو سنګاپوري اخیستل کېږي مګر په دې شیانو کې کوم زیات اخیستل کېږي بنګړي زیات اخیستل او ګوتمې زیات دلته خلک خوښوي بنګړي او بنګړي ګوتمې خلک زیات خوښوي دلته او لاقتون قیمت په لاقتونه ما رقم شته دی خو د لاقت نه نسبت دا ګوتمې او دا بنګړي خلک به دې خوښوي چې لږ زره ښه ښکاري
ښه ښکاري که نه اولیت هم همدې شی اولیت ته دی. هم دی. او هر یو چې وینې تر ډېرې بریده پورې ګوتمې او بنګړي ډېر زیاتې ورسره جلکیو سره. او بل داسې دا یو شی دی چې هر وخت در سره وي، هر وخت یې اچولی سي، مګر ملاقات محدودو خوښیو چې شي پروګرام چې شي به خلک چې نور دا خو سلیریش ساته اچوي شي بنګړي او ګوتمې او د دې وزن به هم ډېر وي. دیو کې رقم دی نو د 8 ګرامو نه نیولې تر 40 ګرامو پورې مشته دی. ها اتونه نیونې تر 40 ګرام 40 ګرامو پورې. ښه د ګوتو مسله څنګه ده؟ ګوتمیو اړوند راواخله یو قاب راواخله چې لږ خبرې پرې وکړو. ښه صحیح. ښه دوی نو دغه زرګري ښه وي او زرګریو بیا مسؤلیت هم ډېر وي او د دې ترڅنګ مقصد ښه کار هم دی. او یوازې زنانه دي که مردانه هم در سره دي؟ زنانه ډیزاینونه ټول زنانه دي. مردانه بیخي سته نه؟ مردانه خسرو مردانه ته آرام دي څوک نه خو آرام دي. سپین زر سپین زر به ښي نه خو سپین به موږ سره نشته وروره که سپین در سره وای ګوتمۍ مو درنه وړله مفت سره سرو دي ټول سره راځي موږ سره او زنانه دي. او د ما کار به څنګه سي؟ خپرونه خو در سره ثبتوو، یو ګوتمۍ خو حق در باندې ولې نه وروره دوه برته جوړ جار دې سم. یعنې دا یوه خبره هر څه ده. ښه دا چې دی دا بیا ګوتمۍ ورته وایي یا ځینې ورته ګوتې وایي په اصطلاح باندې. نو دا ډېر زیاتې پلور لري، تر ډېره بریده پورې دغه خویندې ډېرې زیاتې خوښوي او اخلي د ځان لپاره. او بل د دې ترڅنګ ځینې ګوتې یا ګوتمۍ داسې وي چې هغه ډېرې سترې وي. ښه دا ډیزاین دا ګوره څرخي، دا ډیزاین وای خلک ډېر زیات خوښوي او ډېر زیات پیرودونکي هم لري. دغسې به واضح درته وښیم د دوی په اصطلاح چې دا ډیزاین ډېر زیات خلک خوښوي. د دې قیمت بیا څومره دی؟ دا تر 1,52,000 افغانۍ پورې راځي. 1,52,000 افغانۍ پورې دی د دې قیمت، د دې ډیزاین قیمت. یعنې دا ډېر زیات هیوادوال د دوی په وینا چې خوښوي هم. او د دې ترڅنګ هغه بل ایګل باز والا ډیزاین دی دا بیا په څو دی؟ دا تقریبا تر 90,000 افغانۍ پورې راځي. 90,000 د باز ډیزاین. د باز ډیزاین دی. او لږ به په دغه ګوتمۍ هم خبرې وکړو. دا نو کوم زر دی؟ دا سنګاپوري دی 13 پورا یار. د دې قیمت څومره دی؟ دا به راځي تقریبا تر 20,000 افغانۍ. 20,000 افغانۍ. 20,000 دغلته تر ټولو قیمتترینه زر کوم دی در سره؟ سنګاپوري هم دا 13,000 کې راځي. او په دې کې قیمتترینه ګوتمۍ کومه ده در سره؟ غټ ګل والا کې دی. دا نه په دې قفس کې په دې کې بس د سیوه شمدا ګلان دي چې تر 40,000 او 50,000 پورې قیمت لري. او ارزانه دی؟ ارزانه به تقریبا تر 8,000 پورې مشته دی. کوم د 8,000؟ مثال دا به راځي تر 10,000 پورې. او دې کې به راځي تر به تر 12,000 دغه به تر 9,000. دا تر 12,000 دی. 12,000 افغانۍ پورې. به دا عربي ډیزاینونو کې دي دا بیا کم وزن راځي ساخت غټ دی دا بیا تر 10,000 او 8,000 او 9,000 پورې. موږ غوندې ساده خلک څنګه وپوهېږي چې دا زر دی او دا زر نه دی؟ په دا ګوتمۍ خو چې وینې دې سره چې بازار کې پلاستیکي خرڅېږي هېڅ توپیر یې نشته. پېژندی نه شي خو زرګر نه چې څوک الي هغه ورته ذمهواري ورکوي او بل ورکوي رسید هر څه ذمهواري ورکوي. تاسو څنګه پېژنئ؟ بس زمونږ خو همدغه کار دی که نه مونږ یې خو چو نه پېژنو بیا تاسو هم نه پېژنئ. ښه داسې هم کله شوي دي چې یو کس درته راغلی وي د زرو ګوتمۍ اخیستې وي او هغه اصلا هېڅ وي؟ والا داسې خو په مونږ باندې نه دی شوی خو زیاتر خلک باندې کېږي همدا کار. کېږي او کېږي په خلکو باندې. په دکاندارۍ کې ایمانداري او صداقت ډېر زیات مهم ډېر زیات مهم دی. او دا ډېره زیاته مهمه ده. ښه داسې راته ووایه چې په لاقتونو کې یا په دې غاړکیو کې دا کوم ډول دی؟ دا چې دي عربي ډیزاینونه دي دا ما سره چې دي ټول عربي ډیزاینونه. ټول عربي. افغاني نه لري بیخي؟ دا د دې ځای جوړ دي خو د دې سره عربي راځي. نه افغاني سره او افغاني جوړښت نه لري. دا چې دي ټول عربي راځي وروره. ټول سره زر دي در سره؟ سپین زر نشته؟ سپین زر هم نشته او زیړ هم نشته ټول سره دي. الماس نشته. الماس خو ورته بیخي نه پیدا کېږي. هغه دلته نشته. ډېر کم یافته دي او ډېر کم قیمت هم لري ډېر ارزښت هم لري په ټوله کې. دغه قیمت که راته وایې دا څه شی دی؟ دا ټیکه دی د ستر له خاطره ټیکه راځي. دا ټیکه د دې به قیمت راځي تر 18,000 افغانۍ. 18,000 افغانۍ د سر ټیکه. د سر ټیکه راځي. نو خپرونه موږ سره راټولو او زه له خیره تاسو سره مو زړه خواله وکړله او داسې مایده مایده به موږ هم حرکت وکړو له خیره لاړ به شو او خپل د دفتر په لور. قدرمنو لیدونکو ته څه ویل غواړئ؟
بس دغه ویل غواړم چې انشاءالله د زرګري بازار فیصدي مکمل جوړ شوي دي او ښه په ډاډه زړه باندې کولی شي چې هر مشتري خریداري وکړي. خپل ادرس دې موږ ته ووایه. ادرس فضل مارکیټ ښي لاس ته 10 لمبر دکان. فضل مارکیټ ښي لاس ته 10 لمبر دکان انشاءالله زموږ لپاره به هم ستاسو سره ډېر ښه کوي او ستاسو لپاره به مراد کوي. یو له ښو او اخلاقي ځوانانو څخه ورته راشئ. ډېره مننه چې زموږ خپرونه مو تر وروستۍ راسره تعقیب کړه او د زرو اړوند مو وضاحتونه ترلاسه کړل او خبرې اترې به وشولې په زرو له زرګر سره. ډېره مننه. ما سید رحیم کاکړ ته او په کیمره کې راسره اصلالدین صافي صاحب ته اجازت ورکوي. سلامونه درنو هیوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه محراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې.